ګرانو ملګرو په دې ویډیو کې به هم د تیر په شان یو ځل بیا د انګلیش ژبې مهم الفاظ یا لغتونه چې په ورځني خبرو اترو کې ډیر کارول کیږي زده کړو. نو له تاسو څخه هیله کوم چې ویډیو تر پای وګورئ او لایک او کمنټ پرې ضرور وکړئ. اول لغت دی موږ سره فلور. فلور معنی دا فرش. فرش ته په انګلیش کې فلور وای. روف. روف معنی دا چت یا بام. بام یا چته په انګلیش کې روف وای. وال. وال معنی دا دیوال. دیوال ته په انګلیش کې وال وای. روم. روم معنی دا کوټه. کوټې ته په انګلیش کې روم وای. ډور. ډور معنی دا دروازه. دروازې ته په انګلیش کې ډور وای. وینډو. وینډو معنی دا کړکۍ یا اشداره. کړکۍ ته په انګلیش کې وینډو وای. هاوس. هاوس معنی دا کور. کور ته په انګلیش کې هاوس وای. بلانکټ. بلانکټ معنی دا کمبله یا توس. کمبلې ته په انګلیش کې بلانکټ وای. چیر. چیر معنی دا چوکۍ یا کرسۍ. کرسۍ یا چوکۍ ته په انګلیش کې چیر وای. ټیبل. ټیبل معنی دا میز. میز ته په انګلیش کې ټیبل وای. کپ. کپ معنی دا پیاله. پیالې ته په انګلیش کې کپ وای. سپون. سپون معنی دا کاچوغه یا چمچ. چمچ یا کاچوغې ته په انګلیش کې سپون وای. ویجیټیبل. ویجیټیبل معنی دا سبزی. سبزی ته په انګلیش کې ویجیټیبل وای. فروټ. فروټ معنی دا میوه. میوې ته په انګلیش کې فروټ وای. ملک. ملک معنی دا شیدې. شیدو ته په انګلیش کې ملک وای. بریډ. بریډ معنی دا ډوډۍ. ډوډۍ ته په انګلیش کې بریډ وای. فود. فود معنی دا خواړه یا غذا. غذا یا خوړو ته په انګلیش کې فود وای. شوګر. شوګر معنی دا بوره یا چینی. بورې یا چینی ته په انګلیش کې شوګر وای. سالت. سالت معنی دا مالګه. مالګه یا نمک ته په انګلیش کې سالت وای. کلوث معنی دا جامې یا کالی. جامو یا کالیو ته په انګلیش کې کلوث وای. شوز. شوز معنی دا بوټان. بوټانو ته په انګلیش کې شوز وای. واچ. واچ معنی دا ساعت. په دا واچ کې ملګرو ټي سایلنت نه تلفظ کیږي. د لاس ساعت په انګلیش کې واچ وای. میسج. میسج معنی دا پیغام. پیغام ته په انګلیش کې میسج وای. پرابلم. پرابلم معنی دا ستونزه یا مشکل. ستونزه یا مشکل ته په انګلیش کې پرابلم وای. آیډیا معنی دا نظریه یا رایه. رایه یا نظریه ته په انګلیش کې آیډیا وای. د مثال په ډول که موږ چاته وایو چې ستا رایه څه ده نو په انګلیش کې به وایو what is your idea. ستا رایه یا ستا نظر څه ده. day. day معنی دا ورځ. ورځ ته په انګلیش کې day وای. night. night معنی دا شپه. شپې ته په انګلیش کې night وای. family. family معنی دا کورنۍ یا خاندان. خاندان یا کورنۍ ته په انګلیش کې family وای. people. people معنی دا خلک. خلکو ته په انګلیش کې people وای. person. person معنی دا شخص. شخص ته په انګلیش کې person وای. paper. paper معنی دا کاغذ یا ورقه. کاغذ یا ورقه ته په انګلیش کې paper وای. school. school معنی دا ښوونځی یا مکتب. مکتب یا ښوونځي ته په انګلیش کې school وای. student. student معنی دا زده کوونکی یا متعلم. زده کوونکی یا متعلم ته په انګلیش کې student وای. road. road
معنی ده سړک سړک یا جادې ته په انګلیش کې road وای. street street معنی ده کوڅه کوڅه یا ګلۍ ته په انګلیش کې street وای. airport airport معنی ده هوایی میدان یا طیاره میدان طیاره میدان یا هوایی میدان ته په انګلیش کې airport وای. train train معنی ده ریلګاډی ریلګاډی ته په انګلیش کې train وای. hospital hospital معنی ده شفاخانه یا روغتون شفاخانه یا روغتون ته په انګلیش کې hospital وای. medicine medicine معنی ده دوا دوا ته په انګلیش کې medicine وای. doctor doctor معنی ده طبيب طبيب ته په انګلیش کې doctor وای. situation situation معنی ده حالات حالاتو ته په انګلیش کې situation وای. place place معنی ده ځای ځای ته په انګلیش کې place وای. ملګرو د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل انګلیش ریډر سبسکرایب کړئ او ویډیوګانو باندې لایک او کمنټ ضرور وکړئ. ډیره مننه.